سلامونه نیکله دوستانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفر خبرداري د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه هیوادونو ته یعنی لوړ خطر لرونکي دی سفر مه کوئ. هغه کوم هیوادونه دي هغه افغانستان دی، روسیه دی او شمالي کوریا دی. چې امریکا خبرداري ورکړی دی چې دغه هیوادونه چې دی ډو ناټ ټراول یعنی سفر مه کوئ. هلته ستاسو د نیولو دغه کچه زیاته ده چې بیا هیڅوک نشي کولی چې تاسو وژغوري هغه ځای نه. د یاد وزارت په وینا دغه هیوادونه د امریکا وګړو د غیر عادلانه نیولو او بند کېدو د خطر له امله د څلورمې کچې خبرداري لیست ته اچول شوی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې بهر ته تر سفر مخکې د مقصد هیواد امنیتي خبرداري او شرایط په دقت سره وڅېړي. همدارنګه وزارت ټینګار کړی چې ستاسې حقونه له تاسې سره سفر نه کوي او ویلي دي چې د امریکا سفارتونه او قونسلګرۍ په بهر کې امریکایي اتباعو ته د ملاتړ او ساتنې خدمات وړاندې کوي. او د نورو معلوماتو لپاره زما صفحه لایک کړئ او د نورو دوستانو سره زما ویډیوګانې شریک کړئ. په خوښ اوسئ، هر چېرته چې خوشحال شیبې ولرئ. ښه ژوند درته غواړم. سلام علیکم.